بسم الله الرحمن الرحیم. سیلینګ خو مونږ یو بیره کړی هم وو که نه، خو دلته کې زمونږ سره بیا دا دوباره کول غواړي ځکه چې دا هغه نوی پراجیکټ دی. صحیح شو. را به شو مونږ په ارکیټیکچر کې چېرته سیلینګ ده، سیلینګ کې دلته مونږ سایز ورکړو چې دی به 9 فوټ دی. صحیح شو. ها اوس دلته کې اتوماتیکلی نه ډیټیکټ کېږي. خیال دې راته وجه یې څه ده؟ دلته کې به زه راشم که نه، سکیچ پات ته به زه راشم، دلته به زه جوړ کوم. ودرېدو. اوس که زه به مخه داسې ځم که نه، دا زه فینش کړم کېږي که نه. ښه اوس که درته ته وایې چې زه سیلینګ کاپي کول غواړم یا میرر کول غواړم، نو ته به خامخا اول کم آپشن چې کم کمانډ چې دی اپلای کېږي هغې ته به لاړ شي. سکیچ سیلینګ دا دې راواخیستو، په دې ځای کې تا را سیلینګ جوړ کړو، دا ریکټینګل پکې راواله. ټیک شو که نه. دا به سلیکټ کړه، سیلینګ کاپي کوي که نه. سیلینګ خو دا دی، سلیکشن خو د دې ځای کې نه کېږي. میرر به اوس کار کوي، کار کوي که نه کوي؟ کوي که نه. صحیح شو. ګور اوس بیا مې ټول سلیکټ کړو، میرر کوم دې طرف ته ګور ته یا داسې ځم یا داسې راځم. دې خوا ته راغی که نه، دې څلور بس څلور دي، څلور ته راغی. اوس دا څلور واړه مې میرر کوم، ونه شو، ټول ونه شو. فینش یې صحیح ده که نه. دا خو سلیکټ کېږي نو څنګه نه ورکوي. خیال دی نه. دغه پکې پکار دی، کار پکې دغه پکار دی. صحیح شو. په سیلینګ کې اوس مونږ سیلینګ لایټس لګوو. ما ته ته وایي په دې کې مونږ سیلینګ لایټ ولګوو. مونږ به سیسټم ته راشو. دا خو اوس هغه زوړ ټمپلیټ نه دی چې دلته پکې یا ډایرکټ سیلینګ لایټ پروت وي یا دا که نه. خامخا به چېرته کې ځو، کمپوننټ ته به ځو. لوډ فیملي. په لوډ فیملي کې مونږ الکتریکل ته لاړ شو. په الکتریکل کې مونږ لایټینګ ته تللو. مونږ لایټینګ خو لکه لوډ کوو به، خو دا خبره ته به ذهن کې کېده دا کم کار چې مونږ په یو پراجیکټ کې وکړو، لکه شاتنی پراجیکټ مونږ، نو د هغې پراجیکټ نه مونږ ځانله ټمپلیټ جوړ کړو. څنګه چې مونږ دلته کې به الکتریکل ټمپلیټ راغلو، لکه نیو کو الکتریکل ټمپلیټ راغلو، داسې بیا مونږ نیو کو زمونږ هغه ټمپلیټ پالل جوړ هغه دغه لیست ته مونږ راوستی به شو. نو اور څه به یې پکې ته چې به یو کمپنۍ کې کار کوې که نه، هغه به هم داسې نه وي چې یاره ستا سره به یو څیز نه وي او کمپنۍ به تا ته وایي چې دا پلانې پلانې کار وکړه. ټمپلیټ به د هغو خپل وي که نه وي هم، خو تا چې څه کار والا کوي که نه هغه به تاله درکوي. پوه شوې. نو دغه ټینشن پکې نشته. دلته کې زه رالم لایټینګ ته، په لایټینګ کې ایم ای پي ته رالم، په دې کې انټرنل ته رالم، دلته کې هغه سیلینګ لایټ دلته کې دی. خیالي دی. دا سیلینګ لایټ مې ته راواخیستو راوند والا که نه. صحیح دی که نه دی. 60 واټ 120 ټول ناول به ایډیټ کې دا به ډوپلیکیټ کې. دا 60 واټ دی، خو دا زموږ سره 220 دی. ډوپلیکیټ مې زه وکړو چې دا 120 دی. خیال دی که نه. لکه زه خو د دا نه استعمالوم که نه، زه خو به خپل استعمالوم. خیال دی 60 واټ به وي خو ولټیج به 220 وي. نو دلته کې ته راشې دا ورته څه کړه، نو د دې سافټویر هغه به ونه چېړلی شي او زموږ هغه پکې اوس دلته ګورئ 60 واټ ګورئ. ټیک شو که نه. پلیس آن فیس دلته کې راشي نه. اوس پکې لږ ایډوانس ځو. صحیح شوه. ایډوانس په څنګه ځو اوسو، لکه دا سیلینګ لایټ اوس د دې نه ځي نه چېرته، دا به اوس په دې کې پروت دی. ګورئ زه په کمپوننټ باندې کلیک وکړم، دلته کې به څه راځي به. زه اوس په حساب کتاب باندې لګول کوم چې زه به د دیوال نه په څونه فاصله کې سیلینګ لایټ لګوم. نو لاین کمانډ همیشه راغله ال آی. ته چې کله ال آی کمانډ اپلای کېږي نه، ال آی دا ورک پلین ته ځي. ډي ای لیکه ډیټیل لاین. څه شی دی؟ ډیټیل لاین. د ډیټیل لاین دپاره شارټ کټ زموږ څه دی؟ ډي ال. څه دی؟ ډي ال. اوس دا ډیټیل لاین پروت کوم ځای کې دی؟ ته د ارکیټیکچر ته راشه. یو دی ماډل لاین. څه ال آی یې د هغې دپاره ال آی شته دی، خو دلته کې چې دی ال آی دلته کې دی داسې ګلایي ورک پلان ګلایي که نه. دی وایي پیک اپ پلان په کم پلان کې به کار کوي. صحیح شو.
زه په ګراوند فلور کې انداز اوس په سیلینګ کې ولاړ یم کنه په سیلینګ کې ولاړ کزم د ګراوند فلور سره کوم اوکے کوم صحیح شو نو دې براشي چې د په دې ځای کې کار کوي ٹھیک شو نو دا زموږ سره ال آی والا کمانډو ال آی ماډل لاین ال آی کې معنی ماډل لاین ډي ال کې معنی دا دې ګوره ښه دا ماډل لاین او ډیټیل لاین ته ګوره دا په کوم ځای کې دی ها زه خو په ډي ال باندې راځي ماډل لاین باندې موږ ډایرکټ الګا ال آی شو هغه زمان تاسو وګورئ په کوم فلور کې کار کوي په ډي ال کې تاسو نه کوي چې په کوم فلور کې کار کوي صحیح شو کنه انوټیټ کړو شو ډیټیل لاین ایجا وشو او انوټیټ کې څنګه کې ګوره زه ته راغله مو ګوره ډیټیل لاین نه ډیټیل لاین ګوره ښه په ماډل لاین او په ډیټیل لاین کې فرق څه دی صحیح شو کنه ماډل لاین او ډیټیل لاین زموږ سره خو دنیا شی ویوز دی فرست فلور څنګه سودی ودی کنه نه ته چې په دې ماډل لاین باندې ودرې نه ډیفینیشن په خپلم کوي مړه دې له ګوټه ودرو ہے ها ډیټیل لاین ار ویزیبل only in the view in which they are drawn ماډل لاین با صرف په دې ویو کې موږ د ښکاری او نور کې بنخ ښکاری وایي کنه او ډیټیل لاین چې دی سبای ډیټیل لاین ار ویزیبل only the view in which they are drawn دا ویو دا په دې کې کده ډرا شو په دې کې بده صرف ښکاری په نور کې با نه ښکاری اوس د ارکیټیکچر کې د ماډل لاین درشه چې دی سوی create a line that exists in 3D space and is visible in all view صحیح شو نو موږ یو زموږ لپاره ماډل لاین خالي دی ډیټیل لاین خالي صحیح شو دا دې خدای پاک موږ د زموږ سره په آل ویو کې بده او انوټیټ ته ځرا شمه او ډیټیل لاین زموږ سره صحیح شو نو دلته کې څه نشته لکه موږ غلطه کې سرکل کمانډ نو واغستو د جدا جدا کمانډونه موږ وال کنه پولی لاین به موږ جدا و اس پی لاین به جدا و دلته کې یو ډی ال واغستو نو دلته کې دا ډران کولاو شي ډرا دغه کولاو شي صحیح ده په دې کې ستاسو سبا کار دي زما په کې ریکټینګل سبا کار دی سره دیوال نه پسونه فاصله باندې لایټ لګوم وایي نو پسونه فاصله باندې لایټ لګول غواړم زما چې یاره 18 انچ صحیح شو کنه د انچ نشان ورکو په شیفټ او په دلته کې دا د انچ نشان دی او 18 انچ دی کنه ته څه نو دا چې ته انچو ته وړاندې دا 18 نشي او کنه موږ 18 لري کولی صحیح څنګه 18 چې ورکو پټ ته وځي کنه صحیح ده کنه او اوس کته چې نه ازي په انچونو کې لیکو نو یونټ سیټینګ د بځي بیا چاته بځي دغه زوري کما 1.5 چې بګوري کوم نو 18 شي یو ان سي 1. یو ګورو چې انپوټ مطلب ګور دغه دغه ته مسله شته به خبرو کې 1.5 صحیح شو قضا 1.5 تراله ما ګورې د دې نوس زه ریکټنګل ډرا کوم کنه دا غینه د بهر ته وځي دا لاین ته بهر ته وځي کنه وځي خاچ وځي د دې مخ کې دا وځو ولا کوم ماینس دا ولا کوم ودی دو ابسرت واغسته شي خو شي په خبره اوس کته چې ما سره ټول خبرې په انچو کې نو یو ان دلاش یو ان دلته کې دا کامن دی کنه دا ته لینک او پروجیکټ یونټ صحیح شو پروجیکټ یونټ یاد دلته کې راشه manage دا دی صحیح شو کنه دا په manage کې په پروجیکټ یونټ کې صحیح شو دلته کې راشه کنه لینث تاسو څنګه ورکړئ لینث تا ورکړئ په فیډ اینڈ فریکشنل انچز کې کته جنا دا ټول انچز کې دی انچز کې دی دا ټول می انچز کو اوکے کته اوس ورخه زس فار ایگزامپل بدی کې یو دا ډرا کوم صحیح دا یو ټی ال ډرا کوم او بدی کې بیا ریکټنګل لالم دلته اوس ګورخه -18 صرف ماینس
18 انټر کو بس دا انچي دی په تو ګوره وایي کنه په خبره باندې اوس دا څه دي دا انچو ته واړېدو ماینس سره موږ ورته به دې خبر ځان پوه کا چې تاسو ویل ما یو 1.5 ما ولیکو نو 1.5 مطلب دا و کنه دی خو ته کیلکولیټر کې ګوره ډیسیمل فیټ و ځکه 1.5 multiplied by 12 څه دی راغلی 18 د دې مطلب دا دی چې زموږ سره خو یو فوټ کې څو انچي دي 12 انچي دي کنه چې په یو فوټ کې 12 انچي دي صحیح شو نو زموږ سره په 0.5 کې څو انچي شوي 18 انچي شوي کنه په یو فوټ کې زموږ سره څو انچي دي 12 انچي دي 10 خو به نه دي کنه چې 10 به کنه 1.5 مطلب به بیا بدلو نو خو 12 دي ورې 1 ور 12 مطلب دا د 5 3 ته 6 برابر پوه شوې که نه زه د خیره سره ورسېد یو ان د لاړ شه اوس که ته به انچو کې کار کوې جو هم زه خبره نه ده تا انچ کړی دی که نه هلته کې خو که ته چې دکې دلته راشي او ډیټیل لاین نه والي او وایې چې یاره زما دا حساب خو یاره خو ډېر غټو ګوټونه کې دی ماله خو فار ایگزامپل 14 فوټ ډرا کول دي دلته به څه کوم یا زه دلته کې یو ټراینګل ډرا کوم چې د هغې دغه اپسیټ زما سره راشي فار ایگزامپل 3 فوټو نو زه بس وایم چې 12 دي 36 او داسې وایم نه نه مړه 3 ولیکه د فوټ نشان به ورکړه بس ځان د ور ملټیپلیکیشن کوي ستا کار به ترې وشي نه پوهېږې که نه دې ستا څونه پکار دي ښه نو دا په انچ کې ښه دی ځه چې کنفیوژن نه جوړوي صحیح شو په دې خبره خو پوه شئ دا معنی دې د وجې نه دا بارډر جوړ کړو چې زه پکې خپل سیلینګ لایټ نه دي هغه پکې په طریقه باندې ولګوم نو سیسټم ته راشه کمپوننټ ته راشه سافټ ویر 220 پلیس آن فیس یو کلیک دلته وکړه یو دلته وکړه اوس که ته وایې چې یاره په مخه کلیکونه راته ساړو بھائی دا ونیسه او کنټرول بټن ورسره ونیسه ایم آی کمانډ پریس کړه دا یو ښه ډي ایم کمانډ دا ایکسس دی وګوره وشو که ونه شو د دې لاین پکې اوس څه کردار شته نشته ډي ای کمانډ دی ډي ای ډیلیټ دا لاین موږ دا ما افسیټ ته واغستو که نه ما چې زه دا دغه په حساب باندې ولګوم دا ما د دیوال سره جوخ ولګول خو ای به خیر دی څه خبره نشته موږ برعکس دی که نه اوس دا ټول لایټس هلته کې وړم خو لا هلته کې نه وړم زموږ سره په دې کې ډایرکټ فین شته نه که نه اوس که زموږ د بهر نه فین نه وړو هم نو زموږ سره هغه فیملي ده صحیح ده فیملي کوم ځای کې ده کاپي کړي دي مونږ که نه دي په کوم ځای کې دي پروجیکټ فایل لینک کوم ځای کې دي چې موږ ته کاپي کړي دي خامخا به ورته کاپي کړي هم فیملیز نه ریمیټ دغه خو نه ښکاري اټو ډیسک سره ټاټه یو دی د نشته په دې کې نه نه دا خو سافټ ویر دی کنه جو خیر ما راوړی دی هغې ته یې کاپي خو بهرحال په دې پوزیشن کې لا نه دغه کوي فین به کې لا نه لګو فین د دغه دی که نه مثال طور کې دا سیلینګ مونږ لږ اوټ وباسو بهر ته مونږ وایو چې لکه دلته را چجې کې لږ سیلینګ داسې راوځي هغې له به جدا نه سیلینګ به راوځي نو چجې له به جدا سیلینګ جوړ لکه دلته کې به اوس مونږ راوباسو په دې ځای کې به لګو که نه لګې به که نه دلته کې به ارکیټیکچر ته راشي ښه ښکلی مزیدار سیلینګ ته به راشي په سیلینګ کې الریډي ستا سره دلته کې ستا سره 108 انچ دی ګورې دا تا هلته کې یونټ چینج کړی دی نو ځکه دلته کې ته اوس وایې چې لکه خو مونږ 9 فوټ ورکړو نو 9 فوټ ته ولیکه 108 انچ دی جوړېږي که صحیح ده سکیچ یې اټومیټک نه ډیټیټ کېږي دلته کې راشه ودرېدو که نه صحیح شو خو څه شو کنټرول زیډ به
دغه به دا شته کار دی وکړو چې دغې له به بیا لاړ شو صحیح شو په سیلینګ کې مونږ ولاړ یو خیال دی په سیلینګ کې مونږ په فرست فلور کې فرست فلور نه مونږ دا نو بوټ ورکړو دی سیکنډ فلور ته تللی دی په فرست فلور خو مونږ ولاړ یو که نه چې مونږ په ګراوند فلور ولاړ وی او نو بوټ یې ورکړی نو دا به دلته نو مونږ خو په فرست فلور باندې ولاړ یو نو نو بوټ د هغې نه پلس شوی دی نه هغه بهرني جت ته رسېدلی دی دا خو زما او ستاسې په ذهن کې دا خبر راغله ټیک شو ښه ښه اوس په دې کې مونږ بل څه کوو په دې کې څه کوو اوس مونږ هغې ته به کاپي کوو صحیح شو که نه خیره نو اوس به مونږ دې چلو وکړو چې دا سیلینګ به په دې کې هم خلک سیلینګ خو جوړوي دې څه خبره خو نشته چې سیلینګ به کې نه وي که نه خو زه به لاړ شم کمپوننټ ته سیسټم کې ښه ټول کار به سیسټم کې ښه دی په کمپوننټ کې به لوډ ته نه ته لاړ شم ښه اوس په دې کې نه سیلینګ لایټ خو موږ راوړی دی که نه سیلینګ لایټ شي دی نه ډاون لایټ کوم چې پکې ضرورت دی چې سړی پکې هغه رالي که نه ما پکې دا وال لیم دی که نه ښه دلته کې چلو که نو بوټي کا اوس چې ته نو بوټ کې که نه دلته کې به دې ښکاري نو ځکه چې د لایټینګ کار به دلته کې مونږ نه کوو بس ولاړ به سیلینګ کېږو که نه نو ځکه به دا دلته کې نه کېږي ښه اوس به مونږ د سیلینګ دا کار چې څومره وشو که نه دا به دې ثابت دا پراجیکټ ته مونږ اوس کاپي کړو ښه نو څنګه به یې کاپي کوو اوس به یو چل بل کوو ښه ګورې دا مې سلیکټ لکه مونږ ډېر طریقې اپلای کوو ګوره ښه دلته کې څه لیکلی دی array create a linear liner kana linear dunga create a linear or radial array of selected element صحیح شو نو مطلب دا دی ګوره په دې باندې ما کلیک وکړو دې ما ته هایلایټ کو دې وایي ته څونه کاپیان دې نو باسي څونه کاپیان به دې وباسي زه مې چې چل بکوم چې 1 2 3 4 5 6 7 دا زموږ څه دي 7 دی او لاست ته ما نښه وکړه څه ته کله چې ته ما د دې نه کاپي اخرني له واخسته نو ته به تې اووه کاپیانې والي ګورې لاست د لاست ته ګوره ښه دی څه مطلب د دې کارنر ته راشم دلته مې کلیک وکړو اوس سیده راشه دلته دته اووه کاپیانې واخستې نو هغه وران دی اووه دې وران راغی نو ته یو دا ده او یو دا خو الرېډي ده نو ته پکې پنځه کا انټر کا نه دی صحیح شی دا څو دي 1 2 3 4 5 6 7 8 دا به 6 کو 4 به 5 دا 8 دي کنه 8 به یو کنه چې اته کمرې د 8 به یو کنه اته نه دي 1 2 3 4 5 6 7 8 نه 7 نه 7 لکه ټول لیاوټ خطا شو کنه لاندې لیاوټ خطا نه شو ګوره نو هغه اته دي دای دی نه پوه شئ به ګوره دا بدل تکو دا دغه ځای کې بیا بدلیږي لکه دا کمانډ اپلای شي دا نه د جوسه به ته ګرځي یا به ته کنټرول زیډ وای صحیح شو کنټرول زیډ به زه وایم چې لګي را واپس کم ښه ستا تجربې لپاره صحیح شو اته کمرې دي کنه دا لایټ ما سلیکټ کړل او ایرې مې سمې کو ایرې مې کو نو دلته کې به زه لاست نه خوږم سیکنډ نو لاست صحیح ده چې د لاست پورې زما سره څومره دي ګورې د دې ځای نه رالمه دلته مې کلیک وکړئ اوس ګوره په دې ځای کې راغلی دی دوی دلته لیکلی که نه نو دا زما سره 1 2 3 4 5 6 7 8 دا به څه کوم صحیح شو کاپي شو که نه شو دا کې بله طریقه شوه ښه ده کاپی او دا سلیکټ کا ډي ایم کمانډ نه والا او صحیح کا بیا به ته روانه وړېدو
کنه دی راوړېدلی راوړېده د خیر صحیح شو ها مونږ په دې کې خو کنټرول روم جوړ کړی نه دی صحیح شو که نه چې د هغې نه دا هر څه کېږي کنټرول کېږي خو موږ به خیر ځان له بهر یو الکتریکل اکوپمنټ به ورته ولګوو زموږ سره هغه سنګل فیز پینل سرفیس دا بیا موږ نه و چینج کړی که نه دې کې خو مونږ کار کړی و که نه مونږ خو دا په سنګل فیز نه دا 120 دې ته لیکلی 220 په دې کې بهرحال مونږ په دې کې چینج کړو خو یا مونږ سیو کړی نه دی خپل دغه ټیک شو نو دلته به زه راشم پینل اوس چې دلته کې پینل دمه پینل خو به په پاور کې کار کوي خیال نه پینل به لاندې نه کېږي صحیح ده د پینل ویزیبیلیټي دلته ځکه نشته چې زمونږ د ځمکې نه زیات دنګ شوي خیال دی که نه مونږ په سیلینګ کې یو ځکه دلته کې ویزیبیلیټي نشته پوه شئ که نه پاور ته راکوشه صحیح شو نو په پاور کې د سیلینګ هغه نه ښکاري که نه دا هغه ویو رینج والا خبره ده اوس دلته کې راشئ هی زموږ سره اسچارج دی دا خو مونږ جوړ کړی دی د دې څه نوم و نیم PL1 صحیح شو که نه مطلب دا دا زموږ سره شته نو زه فرست فلور ته لاړم فرست فلور ته چې لاړم هغه هېڅ ټینشن هم دا ټول مې په جمع سلیکټ کړو ګوره ښه وسو دا چې کله مونږ ایریا کوو که نه د دې نه اټومیټیکلي ګروپ جوړ شوی دی څه دی جوړ شوی دی دیم ګروپ دی او دیم ځکه چې زه دا ټول سلیکټ کوم ما دلته کې د پاور هغه آپشن نه راځي پوهېږي که نه نو ګوره زه دلته کې یو کلیک وکړم دی وایي دا څه کړه انګروپ دا چې دا انګروپ کړم هغه کمانډ دې هم کینسل شو هغه ایریا کمانډ به کار نه کوي بیا هغه چې اوس بیا دې نه کوي موږ بیا څه کوو او بیا یې راغستی شو صحیح شو ګوره دا ما ګوره دا ټول انګروپ کول غواړي دا موږ څه کړي دي دا به ټول سلیکټ کړو دا به څه کړو انګروپ به یې صحیح شو که نه او کنټرول خو زمونږ دا دې ماینس کړه دا شته دي انګروپ کومې صحیح دی ها شو که نه که ته خیال وکړې نو مونږ اوس دا جدا جدا سلیکشن کوو نو مونږ ځانه به لکه ملا ماده کړه صحیح شو که نه ګورئ په دې ګروپ باندې رایټ کلیک کا سلیکټ انسټنس ویزیبل ان ویو په دې ویو کې چې د دې په شانتې څه دي هغه څه کړه ګورئ په دې باندې ګورئ دلته کې ما کلیک وکړو زه دا په کنټرول بټن باندې به دا جدا جدا کلیک کوم ټایم باندې دي دا کلیک ما کړی دی رایټ کلیک کا سلیکټ انسټنس ویزیبل په هر یو ځای دې کلیک کو خو د دې په شانتې دا ټول سلیکټ کړئ ویو پراجیکټ نه ویو صحیح شو راغی که نه داسې دی کړی لړ نه شو دی ټول انګروپ نه شو اوس راشه دلته کې او د دې سلیکشن وکړه د دې شاته کړه دا آیکان څه کوي دلته پراجیکټ ته راننوتی دلته کې راشه ګورئ دا څه راغی پاور راغی که نه پاور ته رالم په پاور کې به د PL1 سره کنیکټ کړم او که زه د دې نه وایرینګ غواړم نو چې وایرینګ ورسره وشي ټیک شو که نه خبره باندې پوه شئ دا د یو بل سره په دې طریقه باندې کنیکټ شو صحیح شو د خیره اوس په دې کې بیا دا ته وایې چې یاره زما دا وایرینګ خوښ نه دی نو بیا ته بیا مینولي چې پکې بیا کار کوي نو لږ ټایم به اخلي نه بیا صحیح ده یا ته وایې چې نه څلور نه به زه ځان د هغه پینل سره به یې کنیکټ کوم خو نه دا ټول یو سرکټ دی خیال دې وته صحیح دی بس دې ته ټیک ووایه یا که چې ته یې متا وي چې نه دا وایرینګ مې خوښ نه دی که نه بس دا ډیلیټ کوه د دې نه وایر راوړه دلته
ډیلیټ کول به خیر کوم او دلته کې راوړی خیال نه دی کنه یا دې ډیلیټ کا او نوې وایر پکې جوړ کړه چې د دې دینه او بیا اخر وړي خیال نه دی وایر تاسو ډیلیټ کړئ صبر اکټس په نشته تکلیف کې دی چې پوه شئ کنه دې نه راوړه دلته پوهېږي که نه په خبره باندې نو ته پکې ځان وایرینګ بیا دې پوزیشن ته اړولی شي صحیح شو نو دا ټول وایرینګ بیا ته چینج کولی شي یا ته وایې چې د سره دې پکې وایرینګ نه ځکه چې موږ خو دې لپاره بیا هغه څه جوړو ستا په خیال د دې دپاره بیا څه جوړو دا څه لیکلی دی وګوره دا څه دی conduit بس کوي use the type of selector you can select conduit type with or without fitting نو خو پیپونه به نه خوري نو موږ چې پیپونه خورو کنه نو دا خو سیپ موږ ته هغه سرکټ شو چې او دا د یو بل سره داسې کنیکټ نور خو دې بیا موږ پایپینګ او دا هغه کړي کنیکشن او هغه ډیزاین به بیا هم په هغې کې جوړ پوه شئ که نه په پایپ کې پیپونه به له څنګه خورو لکه دې په هر څه کې کېږي یوازې په سیلینګ کې نه پوه شئ که نه په کار په سیلینګ کې نه شو اول موږ خوره کړی یا یې پسې وایي اول خو ستا ډیزاین وشي نه مطلب دا چې دا وایر نه دی په دې ځای کې د وایر ضرورت ځای ملا نشته دا اټو وایر نه خو موږ دا سلیکټ انسټال کړو ویزیبل ان ویو ټول وال سلیکټ دا ډیلیټ کړل نه مونږ خو دا یو سرکټ جوړ کړو د پینل سره مونږ خپل په دې باندې خو خپل لوډ او دا معلومه خیال نه ده بیا به سره کنډیوټ ور روان کی او بس هر دغه ته کمرې ته به دې دغه بوزي دا به یو بل سره ټول لینک کوي پوه شئ که نه خو خیر هغه دا پوره کار دی مونږ د دې دغه نه راوځو د دې ځای نه راوځو نو بیا به دغې ته ځو مونږ خو له دې نه راوتې نه یو زه خو بیا د کیبل ټرې اخیستې هم دي خو ان شاء الله په دې کې چې نن مونږ فایر الارم وکړو که نه مونږ ته به دا ان شاء الله دا لاندې نه دي دا به راته ټول اسان شي خو که ستا به پرکټس و او په ما دې نه کول پوه شئ که نه یو کمپوننټ راوړل او د یو بل سره لینک کول دا خو اسانې خبرې دي اوس دې خو خو څه نشته که نه ګران پکې څه نشته ګورئ دا د دې سرکټو پته به مونږ ته د براوزر کې د سیسټم براوزر نه لګي دا یې څه لیکلی الکتریکل دوه سیسټمه دي پکې پاور ته راشه په پاور کې یو PL1 دی په PL1 سره څوک کنیکټ دي نو دا په لاندې فلور دی او دا په دې فلور دی دا مونږ دا وته دی خیال دی که نه دا د یو بل سره داسې کنیکټ دي ټیک شو که نه اوس ګوره د پینل ته لاړ شه ګراوند فلور پاور ته لاړ شه او دلته کې دا سلیکټ کړه ایډیټ پینل شیډول دا ریسپټیکل شو دا مونږ چې دا سرکټ یادو که نه د دې ستا په ذهن کې دا خبرې کله چې پینل لګي که نه لکه پینل په کوم ځای کې لګېدلی نو دا خو د پینل بریکرې ښي طرف ته وي او ګس طرف ته وي که نه بریکرې ښي او ګس طرف ته وي که نه ګس طرف ته دی وایي چې کوم بریکرې لګي هغه به د ریسپټیکل لپاره وي ښي طرف ته چې ته کومې بریکرې لګي هغه به د دې لپاره پوهېږي که نه د لایټ او د دې لپاره نو دا ستا هغه پینل بورډ دی کوم چې به ته اوریجنل لګې د بازار نه چې به سامان راوړي نو چې ده تاله دلته کې کم سیټینګ راوویستو د لایټینګ او د زموږ سره چې نور څونه ریسپټیکل وغیره کم چې موږ په مثال کې ویلو لکه کچن او لایټینګ او دا به یو یو باتروم او دا به جدا وي نو د دې مطلب دا دی چې ستا سره ګس طرف ته څومره پاور دی هغه او تا چې بیا څه لګولي دي فکسچر هغه دی ښي طرف دی او د پاور ټولې خبرې دي ګس طرف دی نو دا په اصل کې هغه پینل په پښتو کې ورته موږ وایو هغه پینل بکسه راولي په کومې کې چې تا به دغه لګې څه لګې به بریکرې به لګې که نه ته خو به دې لپاره بریکرې لګې نه دا خو هلته کې چې کوم لوډ دی د هغه لوډ مطابقت سره به چې د بریکر خو به لګي که نه نو ځکه دا دې طرف ته زموږ سره په دغه کې دي په تاق کې دی اخوا ده په جفت صحیح شو که نه نو دا ستا سره الریډي پینل جوړېږي اوریجنل صحیح دی
په دې منځله کې ټینشن وانه خاده وسره اتوماتیکلی روان دی بخپله خجی راځي پسې وکړو زموږ سره په فرست فلور باندې څه جوړ شو سیلینګ جوړ شو تړ فلور پکې د سره په کار نه ځکه چې د تړ فلور نه لپاسه سیلینګونه نشته په دې خبره باندې پوه شوې که نه دا به دې څه کړي به دې ډیلیټ کړي چې دا ټینشن نه ده اوس دې له یو فلور راوړل غواړي نو زه به چېرته ځم ویو ته ریفلیکټډ سیلینګ ته ګراوند فلور ولله وړم په ګراوند فلور له پاسه سیلینګ نه دی دلته د ګراوند فلور نه په 9 فوټ هایټ کې سیلینګ نه دی نو کم دی دلته نو موږ په فرست فلور کې ولاړو نو د هغې نه په 9 فوټ فاصله کې چې کوم سیلینګ و نو هغه د سیکنډ فلور سره ټچ وکړه اوس په سیکنډ فلور چې کوم سیلینګ دی هغه به د چا سره وي هغه د تړ سره به وي دا داسې شو صحیح شو نو ته اوس په دې خبره باندې پوه شوې که نه هغه په خپله ایډ شو په سیلینګ کې بس ایډ شو نو زه به اوس د لپاسنی سیلینګ دلته څنګه راوړم دلته به زه جدا سیلینګ جوړوم ښه کیدای شي زه بیا هلته کې خطا شم سیلینګ به اوس نور هم اسان شي ګوره ورته ښه دلته کې رالم اتوماتیک نه ډیټیکټ کېږي که اتوماتیک ډیټیکټ کېدی که نه بیا به کیسه نه و خیال دې ته نو زه به سکیچ کړم 9 فوټ فاصلې مو له ورکړي ده هغه ورته یاده ده صحیح شوه زه دلته کې ریکټینګل هم راغستی شم خو پیک لاین هم راغستی شم پیک لاین چې رالم نو دی به بیا بهر ته وځي یعنې نو بیا په ما باندې د فیلټ تا کار کول یې او په هغې ریکټینګل کې به دا پیدا شي ډایرکټ بدل دی راشي صحیح شو دا خو راغی که نه په دې کې ایریا کمانډ ګورې کار نه کوي ښه که مونږ ووایو چې یاره دلته کې ایریا کمانډ نه کوي که نه دا خو دا سیسټم خبرې دي که نه خو ذهن خو نه ګډوډ کوي که نه تعالی صحیح ده دلته کې به یې خوسېږي صحیح شو که نه بیا به مونږ په ځان کنفیوز دغه مسله ده که نه هغه جدا جدا الیمنټ دپاره هغه د لاین دپاره نه کېږي د ابجکټ دپاره کېږي یو 3D ابجکټ جوړي یو فیملي جوړي هغې دپاره کېږي دا خو لاین دی لاین خو د لاین په ایریا کې به لاین د څه پته لګي نه داسې دغې دپاره دلته کې راشئ د دې نه میرر وای دې غوښتو که نه دا چې اوس د دې نه کاپي دی که نه فار اګزامپل اوس ما دلته کې یو کاپي واخیسته کنټرول سی دا ما ځان سره کېښوده را کاپي دا فینش کړه دا ټول به بیرو شو که ونه شو ښه چې دا ټول په بیره باندې وشو نو دې سیلینګ له لاړ شه سیلینګ کې دغه سکیچ ته لاړ شه په سکیچ کې دلته راشه ریکټینګل لا واله هنا دلته کې مو شو صحیح ده که نه ښه اوس دلته کې ځکه چې دا خو زه داسې کاپي کولی نه شم زه دې سیکنډ فلور ته راشم دلته کې زموږ سره سیلینګ نشته ته کنټرول وي که ستا ځان سره دغه راوړه او دا کنټرول وي مې کو که نه دا څه دی سیکنډ فلور دی دلته پکې سیکنډ فلور وګوره دا دی دا وکړې ٹھیک شو کاپي مطلب دا چې په سیلینګ کې کاپي اخیستل مشکل دی خیال نه دی نه سلیکټ کېږي جدا سیلینګ سلیکټ کېږي نو پوه شوې که نه نو په سیکنډ فلور کې به هم زه څه کوم سیلینګ به جوړوم خو دی که اول د دې دا سیلینګ کمپلیټ کړم سکیچ پات دلته به راشم دا فینش there are څه شی دی identical instance the same place یاره دلته کې خو تا یو بیره دا دغه جوړ کړی ووایي ګوره ښه دلته که د ریویل هیډن لګو چې دا څه مسله وشوه دلته کې پکې څه نه ښکاري دې وله راشه دې کې هم څه نشته په دې ځای کې زموږ سره څه چل کېږي څه شوي دي پکې او ښکاري نه دا زموږ سره څه دی واټ سکیچ پات
د ریزلټ په ډبل کاونټ نه کې نه ډبل خو به کاونټ کېږي خو چې شته به کې نه نو څنګه به ډبل کاونټ کېږي ګوره ښه اوس ما ته پته نه لګي ښه زه یې لږه کنفیوز کړم چې په دې ځای کې دا ولې نه جوړېږي نو زه به دلته کې راشم دا زه به کم فلور کې ولاړ یم په فرست فلور کې ولاړ یم صحیح شو نو په فرست فلور کې به دلته کې زه یو کیمره راولم کیمره صحیح شو په فرست فلور کې دې ځای کې نه دا کیمره داسې نصبې ټیک شو که ټیک نه شو ښه اوس دلته کې دا زمونږ هغه ټیک شو دی وایي په کم ځای کې چې ته سیلینګ جوړې هغه ځای کې خو اوپن وایي که نه ښایي نه دی دلته کې په کم یو کې هغه په لاندې فلور کې وشو دا بل ځای کې موږ کولاو پاتې کړی دی اخرنی چت بند دی نه لاندې نیم کولاو دی که نه د پاسه نیم کولاو دی اخرنی بند دی نه پوه چې دا په هغه مینځ کې کولاو نه دی که مارکیټ په مینځ کې چې هغه سوری دا موږ هغه شانې چل کړی دی اوس زه ګراوند فلور ته ځم که نه دلته کې ده جوړ کړی دی خیال نه دی نو دی وایي چې یاره په دې ځای کې خو جوړ شوی دی خو دا د هغې چجې دپاره کاونټ شوی دی دا مو خالي پرېښود بلکل نو د دې ځای نه به یې لر کوو ښه بس دا سیلینګ به د دې نه لر کوو مطلب دا چې سیلینګ باندې به دلته کار نه کوو دلته به کې مونږ چجه هم کوو نه ده پرېښودي که نه که پرېښودي دا چجه به کې مونږ پرېښودي ده ښه اوس ګورو د پاور ته ځم که نه دا مسله به مونږ ته کلیر شي اوس دا ګراوند فلور نو فرست فلور کې زه ودرېږم وایي دی چجه به کې مونږ پرېښودي ده هغه دی نه چجې به کې شته که نشته نو په چجو باندې به لایټینګ کول غواړي که نه به غواړي او دلته کې زموږ سره دا ګراوند فلور دی صحیح شو نو زه فرست فلور ته رالم فرست فلور ته چې زه رالم که نه په دې کې زما سره څه نه ښکاري په دې کې زما سره هغه چجې نه ښکاري که نه که ښکاري ته به اوس ته به پېژنې چې چجې به کې شته که نشته که نه ته څه کنفیوز یې ته لکه د فرست فلور ته راشي دا واکینګ ایریا نه ده خلک دلته ګرځي نه نو په هغې لپاسې هم دا ځای به کې څه دی اوپن دی او دا پکې چجه راوتې دي داسې نه دا اوپن دی بیا دې چجه بهر ته هم وتې ده او که نه دلته کې دی نه چجه نه ده راوتې ده خیال نه دی دا هم د بطریډي کې معلوم شو که نه دا خبره ښه اوس دلته کې ګوره ښه دا خبره اوس چجه راوتې ده او دلته کې زموږ سره په ګراوند فلور باندې د سره بره چجه ښکاري نه نو ګوره ښه دې انډرلی ته به اوس لاړ شو چې دلته کې زموږ سره اپشن شته انډرلی مونږ له پکار دی چې څه پکې ښکاري ګراوند فلور او فرست فلور دې پکې ښکاري دا رینج ټاپ لیول موږ څه ورکړی دی انباوند به یې وشي څه دې راشي نه ښکاري به یې looking down look up او دا فرست فلور دی ګراوند وان ان به یې ټاپ لیول زموږ سره نشو دا زموږ سره صرف د کمرو دپاره سیلینګ دی صحیح دی که نه ښه نو اوس هلته کې به چجو کې خو بیا داسې سیلینګ نه وي په هر طرف ته نو ځکه یې دی ډیټیکټ کوي نه ښه پوه شوې که نه هغې دپاره بیا جدا لایټینګ هغه به چجه پورې ډایرکټ نښلي اوس د دې ځای پورې دا پوره دی اوس به زه راشم فرست فلور ته صحیح شو که نه په فرست فلور کې زموږ سره په دې کې هم چجه مجه به کار ده که نه ښه زه به لاړ شم اوس به داسې لاړ شم چې په ویو کې فلور پلین ته په فلور پلین کې به راشم ایډیټ ټایپ کې دا نه دی دا سیلینګ دی سیلینګ ته به لاړ شم فلور پلین کې به سیلینګ ته لاړ شم صحیح شو
edit type electrical ceiling دی کنه دا اوس دلته کې ګورو چې په دې کې زموږ سره د رینج په حوالې سره خبره موجود ده کولې ها دا سیلینګ دی شو هیډن لاین صحیح ده دا څه دی ویو رینج دا دی ویو رینج زموږ سره څه دلته کې 9 اوس خو زه اول ځان ته دا یونټ سیټ اپ لګ بدلوم چې ما سره دا د پوټونو دا خبرې را سره لګي برابر شي ځکه زه لین تراشه فیټ او فرکشنل انچز صحیح دی دا به خپل زوړ حالت ته راشي د دې نه بعد به زه لاړ شم سیلینګ ته په دې کې بدل کې راشم د دې ویو رینج څه دی 7 فوټ چې مطلب دا د دې نه لاندې خو موږ سره څه ښکاري صحیح شو او موږ لاندې به موږ سره ښکاري نه لاندې به نه ښکاري ایډیټ رینج چې دا د موږ په 9 فوټ کې موږ خو ځان سیلینګ په 9 فوټ کې لګولې ده او ټیک دی لیول اباو ټاپ لیول به سره اسوسییټ او دا څه ده لیول اباو اسوسییټ اپلای اوکې وایي ها نه دی بنا شو دې کې دغه مسله بیا ښه لکه سیټینګ نه ده چې ته په هر سیټینګ باندې پوه نو ان شاء الله چې مشکلات به بیا یې نو دا اوس واپس خپل حالت ته راولې دلته کې څو لیول اباو دلته کې څو لیول اباو ته اپلای کې دا به کار نه خاصو چې دغه په بل ځای کې ولاړ یم فرست فلور وال اند کې ولاړ یم په سیلینګ کې دی به کوم ځای کې نه راغی اوس خدا سره اتوماتیکلی دا یو چیک په بل کوم دی بیا د خلارېږم په الیکټریکل سیټینګ کې ها سکیچ لاین شیډو ویجی اور رائټ annotate دغه نشته هغه څه اپشن چې هغه مودل کې لاندې شو دا به کینسل ground wall int ground floor first floor second floor نو په دې شته باندې به اتفاق وکړو دغه نه خلارې ښه او دغه به سوچونه موږ له وګدو کړو خو اوس په ځای چلو کوم کنه موږ دا خبره دې لپاره کوله چې زبردست دا لایټ نه دي دا براواله ما دا به زه کاپی کوم دلته کې څه لیکل دي کاپی او پیسټ په کما په یو سلیکټډ لیول باندې نه سلیکټډ لیول به زما سره صحیح ګراوند فلور به نه ګراوند فلور به اوس ګراوند فلور ته زراله مې دلته راغی و د دې سرکټ جوړ دی که جوړ نه دی نه نشته نه سرکټ یې سره نه اوس بل دې کوم راشو کنه بل سرکټ اوس جوړیږي پاور پی ال 1 سره بده څه شي کنیکټ بشي کنه بس دا خو ټیک شو دلته کې سره راغی تین شي ها اوس ګوره ها اوس د دې اوس د سیکنډ فلور ته مخې شو نو په سیکنډ فلور کې زموږ سره سیلینګ نشته دا څنګه را پیدا کوم دا سیلینګ ګوره دا ښه ګراوند فلور ته رالم یا زه 3D ته لاړم په 3D کې دلته کې یو اپشن دی هغه ته سیکشن باکس وایي څه وایي دا دی سیکشن باکس د دې سیکشن باکس په وجه باندې موږ دلته کې سیکشن باکس په ان کېږي نو سیکشن باکس په ځکه نه ان کېږي چې دا زمونږه مونږ خدا کاپی کړی دی نه دی کنه دا 3D خو دې مونږ کاپی کړی نه لکه دا وال ته مونږ کاپی کړی خو نه دي دا صرف لینک شوی دی لینک دی نو ځکه به هغه سیکشن باکس کار نه کوي صحیح شو ګوره دا کاپی شوی نه دی خیال دی دا کاپی مطلب دا راک چې مونږ دلته کې راشو کالیبریټ ته په کالیبریټ کې کاپی منیټر ته راشو سلیکټ لینک او بیا موږ دلته کې راشو کاپی ملټیپل
دلته وګوره خیال دی که نه دا مې د کاپي کو دا مې فینیش کو دا مې کاپي مې دا مې څه کو فینیش مې وکړو خیال دی ورته دې کاپي نه شوي دې دغه نه شو دې ته ونه وته یا د څه کاپي کې دا خو په لینک کې لګیا یو کاپي کول او نه کاپي کول دي شروع کوي صحیح ده که نه ښه نو اوس به مونږ دا ټولې خبرې به د دې لپاره کوو چې مونږ ته اساني را پیدا شي صحیح ده که نه نو اساني پکې نشته ښه بله خبره دا ده که نه که اوس ته وګورې مونږ اوس د خپل سیلینګ پلان ته راغلي یو که نه دلته وګورئ په ګراوند فلور کې ولاړ یو که نه یو په دې انډرلی کې ما دلته کې ورکړو مې ګراوند فلور درته ښکاري او رینج ټاپ لیول درته څه ښکاري نو دلته کې دی هغه چاچه شو شوی خیال دی که نه دی په دې فرست فلور کې وګوره دا چجم شو شوه او هغه بهر دننه دننه چجم څه شوه شو شوه صحیح شو د خیره سره مطلب دا چې دا د کاپي شو نو ځکه مونږ ته شو شوه په کاپي منټور باندې د کاپي شو ځکه مونږ ته شو شوه ښه نو زمونږ مقصد اوس دا دی چې دا سیلینګ نه دی دا سیلینګ لایټ دا به دې چجې کې موزله کول غواړي پوهېږې په خبره که دا لامل به دې چجې کې پرېږدم په دې دغه کې ښه دی یا دا سیکنډ فلور نه دی سیکنډ فلور په دې کې سیلینګ وکم که نه نو د بر نه به د غټ لایټونه ولګو صحیح شوه ګوره دا زما خبرې مقصد دا دی سیسټم ته رالم په ارکیټیکچر کې سیلینګ ته رالم ارکیټیکچر کې سیلینګ ته رالم اوس اټومیټیک ډیټیکشن کېږي دا څه وجه ده او دا وجه یې څه ده وجه مونږ دا 3D کاپي کړه پوه شئ که نه په کالیبریټ کې مونږ څه چلو کوو دا 3D را کاپي کړه صحیح شو که نه نو په دې وجه باندې زمونږ کار اوس نور هم څه شو آسان شو ګوره په تا باندې صرف دلته کې څه دی کلیک دی را باندې ښه او دلته کې خیال کوه چې دا 100 دا اوس نو بوټ دی نه کلیک کوه په څو طریقو باندې مونږ خپل دغه چې دی هغه وکړو په څو طریقو په څلو طریقو پوه شوې که نه اوس ګورئ دلته کې دا سیلینګ راغی که رانغی چې دا سیلینګ راغی دلته به زه منیج ته راشم منیج یو منیج دا دی که نه اوس ورته ګوره د فرست فلور ته زه راغلم دا لایټس نه دي دا اوس د بره فلور ته وړم څه چل کومه برابر نو دا به څه کومه کاپي دلته څه لیکلی کاپي پیسټ کوم به په کوم ځای کې د تھرډ ته وړم سیکنډ ته وړم اوس الاین ټو سلیکټډ ما ته لا سلیکټ کړی دی زه یې د سیکنډ فلور ته یې راوړم سیکنډ فلور تھرډ فلور خو پېشته وشو ګوره ښایي راغی نه اوس ماله به کار دی که نه دا ټاپ فلور دی نو دا لاندې خو ټول چتونه خالي دي خو اخرني چت باندې لینټر دی یا بند شوی دی لکه د سپینزر پلازي ته وګوري یو چت کولاو دی بل کولاو دی له پاسنۍ سره بند دی داسې دا نوي نوي پلازي چې تاسو نه وګورئ داسې اوس ګوره ښه په دې کې به څه چلو کوم سیسټم ته رالم په سیسټم کې لایټینګ فکسچر ته که زه لاړ شم نو دلته کې هم زه فیملي لوډ کولی شم دې لپاره لږ غټ لایټ لینیر باکس ګوره سیلینګ لایټ لینیر باکس دلته زه دا یو لایټ راوړم ته به اوس پوه شئ دا پلیس آن فیس دا لایټ به ګرېدلی که نه هغه اوږده اوږده لایټونه دې کتلي ځوړندونه خو اوږده یې داسې په هغه باندې اوږده یې لکه هغه شان دې اوږده لایټونه یې که نه وګورئ ټیک شو دوه لایټ مو ولګول دا زه داسې هم لګولی شم او لایټ فکسچر راواله دا پکې الریډي سلیکټ دی پلیس آن فیس سپیس ولا ورکړئ
خپل پوزیشن خپل پوزیشن یې چینج کړو. ټیک شو. نو د دې کمرې مخې ته به یو شي، هر یو شي کې هر یو نه 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 هر یو ها صحیح شو. دا لایټینګ دی ته اوس په دې خبره باندې چې اندازتن مې پوه شوی یې په دې باندې مونږ اړیکه دغه نشو کولی دې چې مونږ ګور کو چې په ترتیب سره ولګي نه ورکولی شو مونږ دا خیر ما ته اوس معلوم دی نه ځکه چې زه خیر دی زه په ډاډ لږ زه راشم زما هغه کار به مو وشي. نو دا ما په دې بله چت باندې داسې لایټینګ وکړو. اوس دا نه دې له پاور جوړو ښه دې له به څنګه پاور جوړو دا نه دې دې له به دې پاور جوړو ښه دا مې سلیکټ کو پاور ته لاړم پینل ته لاړم ښه اوس د دې لپاره پینل نشته مطلب دا چې دا 220 وولټ دی که نه دی دی به زه ایډیټ کړم دی زموږ سره دلته کې څه دی ښه په دې کې دی د دې وولټیج نه ښیي صحیح شو که نه کوم ځای کې دی دا دی بلکل یا به روجۍ ما ته مو نه ښکارېدو که نه ډوپلیکیټ خو به یې کمه چې ډوپلیکیټ کړی مې نه وي نو دا خبره به ټیک نه وي دا به زه 220 کمې دا ټو به دی به زه 220 کم دا چې دا شته نه ډسټرب کېږي خیال دی اپلای دی ډسکنیکټ کاو ټیک شو دی دلته کې څه شو 220 شو دلته اوس وګورئ او دی څه دی 120 دی ګوره ښه ته به دې خبره پوه نه شوې لکه دی اوس مونږ هلته کتو که نه دی 120 دی دی ما ډوپلیکیټ کو 220 مې کو نو ډوپلیکیټ مطلب دا و چې تا ځان له نوي فیملي جوړ کړه نو دا خو تا زړی ایښودي وه نو ته دا شته ډیلیټ کا او دا خپله فیملي کېده یا یا ته به دې شته کې چینجز وکړه خیر دی دې شته کې څه وکړه چینجز وکړه نه بس دا فیملي ټول یوه ده دا 220 کومه رینیم به یې کومه صرف وایي ډوپلیکیټ ته مه وباسه زه یم ښه رینیم به یې کومه 220 به ورته ولیکم اپلای وګورئ دیم 220 شو دیم 220 شو څومره چې دا دي چې دا ټول څه شو دا 220 شو ښه دلته راشه سلیکټ شو 220 ته الکتریکل سرکټ ته راشه راغلی دی اوس پینل خیال دی دا ورې 4 نمبر پکې جوړ شي پوه شوې که نه دا سرکټ په خپله باندې اټومیټیک نو اوس ورته ګوره ښه نو ته هغه پاور ته لاړ شه هلته کې زموږ سره څه پروت دی پینل به څه شیډول کړه چې څه څه پکې ایډ شو که نه چې موږ ته خو هم بدلېږي که نه دا دلته کې مړه وړه دی لایټینګ ډیولینګ د هلته کې مړی دی مطلب دا چې دی د څه ښیي بس هغه شانتې پینل جوړوه پوه شوې که نه دا زموږ سره په دې طریقه روان دی صحیح شو دا دی اټومیټیک بیلنس برابروي ښه صحیح ده که ته ورته وایې چې نه دا ته بیلنس که ری بیلنس یې که صحیح که نو دا ته ری بیلنس که چې ری بیلنس یې کړو نو د رایې ریسپټیکل لایټینګ دلته کې بیا هم هغه شان دی خو لږ کته بري صحیح ده ښه اوس دا خبرې خو روانې دي ماشاءالله ښه زبردست دغه پکې روان دی چینج پکې روان دی ټیک شو که نه نو زموږ سره دا په دې طریقه باندې سرکټ جوړېږي لګیا دی اوس به څه کوو کار خو به موږ ټول په دې کې A to Z کوو انشاءالله اوس پکې د الارم دا سیسټم پکې وکړو که نه بیا به بس کړو صحیح شو دا زموږ سره څه شو نه شو دا کلی زما الارم سیسټم ته زما دا دونه ګران خو نه دی الارم سیسټم پکې ګران نه دی ښه ټیک شو که نه دا شته ویډیو په دې ځای ودروم الارم سیسټم به په نیکسټ ویډیو کې وکړم